السلام علیکم د 15 بجې او 20 منټه زه روان یم کاناډا امبیسي ته. تاسو به دا فکر کوئ چې زه کاناډا امبیسي ته څه دپاره روان یم او زه د کاناډا امبیسي کې زه کار سکیورټي کار کوم. یوکراین خلک راځي چې ویزا ورکړي هغه چې ځي کاناډا ته. نو د ورځې 1500 راځي ما سره اوسئ. نن ورځ ګورو مخکې نن موسم بیا ډېر زیات یخ دی. پنځمه میاشت کې دومره یخ نه، خو نن او پرون ورځ چې ولې یخ وو. دلته چې کله هم یخي خالي وي، خلک بهر نه راوځي. چې یخني وي په یخني کې هېڅوک نه راوځي. زه کوم چې روان یم دغلته زه اوسېږم، دې ته وایي میسي فرات دی او دې خوا ته هم خالي دی. کار ته په ټایم رسېږو یا نه. د یوټونه کوشم اوس یوواینس ته راغلم. اوس په یووان کې به ځو څلور سټیشن غنه په خیر زما کار ځای دی. ټرین هم رانه لاړه، تاسو کتلی شئ 6 منټه پاتې دي. زه خیال کوم وخت نه دی، ځای هم نږدې دی او انشاءالله رسېږو. ورسېدو د کار ځای ته. اوس سعید دی موږ ملګری دی، موږ سره کار کوي. د کاناډا امبیسي د سفارت دی، دلته موږ کار کوو. ګورو دې کې چې خلک ډېر رانه شي بل بیا هم ډېر زیات پرابلم جوړېږي. خلک چې دي بیخي نه پوهېږي، د یوکراین خلک بیخي نه پوهېږي چې څه ورته وایو، نه پوهېږي. موږ یې څنګه پوه کړو ولې چې هغه صرف په یوکرایني ژبه پوهېږي او موږ ته د یوکراین ژبه نه راځي، نه په انګلیش پوهېږي او نه د دې په جرمن ژبه پوهېږي. نو ګورو کار هم په نیمه ګنټه کې شروع کېږي، هغه هم تاسو سره شیر کوو. فاینل دوستان نو راورسېدو کار ته. د دې شاته یو زړه دروازه ده. دا دروازه چې ده دوستانو تقریبا 215 کاله دې دروازې کېږي، چې دا یو تاریخي دروازه ده. دې نه ایسته کوي. په دې دروازه باندې داسې پورته تاسو کتلی شئ دوستانو ته کار هم شروع دی. په دې دروازه باندې داسې ډایرکټ لاره هم د پورې لاره اوس بنده کړې ده، کار پرې شروع دی. دې خوا ته چې دی امبیسي د سفارت دی د کاناډا، نو هلته موږ کار کوو. اوس بېرته راووتم، لږ ریسټ مې وکړو، ځمه ناشته وکړم. شپږمه میاشت په شروع کېدو ده او دومره یخ ده نن په یو کورته کې ګزاره نه کېږي. زما خپله ډېر زیات یخ کېږي، کله یوه ورځ یخي یوه ورځ ګرمي. اوس روان یم، ډېر زیات وږی یم، بېغم سندې خوړل چې لږ ناشته وکړو. دا چې دی سټور دی، موږ سټور ته ننوځو او په سټور کې به څه ساخلو. دا چې ده سبزي ده، سبزیجات دي. دا چې ده میوه ده، هر رقم سبزي میوه تاسو کتلی شئ، اخیستلی شئ. او دا چې ده وچه میوه ده، وچه میوه ده خو غرمې تاسو هم نه ده. او دا چې دي تقریبا غوښې مخکې دي، څه پکې حلال دي څه پکې حلال نه دي. دا چې دی د دې ته بوتر وایي. دوه مې دا واخیستل او یو مې دا واخیسته. تاسو کتلی شئ یو انرژي ډرینک واخلو. اوس دا چې دي انرژي ډرینک دي، دا ریډ بول هم دي، دا نور ختم انرژي ده. ما ځان ته دا انرژي راواخیسته او زما ملګري کولا انرژي ډرینک ورته دی، هغه نشته. نو د هغه دپاره به هم دا راواخلم چې اوس نشته، د هغه دپاره هم دا راواخلم. پروشتک مې وکړه 12 بجې دي. پروشتک مې کړی و تقریبا 9 بجې، اشته ښیم 9 بجې مې کړې وه. اوس چې دي څه کوم 2 بجې دي، د غرمې ډوډۍ به خورو. یو ځای د ډېر ښه پیزا ورکوي، پیزې ته به ځو. زما پیزا تیاره ده، تاسو کتلی شئ. زه خپله د سبزي پیزا خورم، د سبزي پیزا مې ډېره زیاته خوښېږي. زما پیزا تیاره شوه، تاسو کتلی شئ. په دې کې چې دي قوربانجان دي، ټماټر دي پکې او خواږه پکې، مرچ دي، کیزې دي پکې او ډوډۍ. نو بسم الله به پکې کوو او خوند یې ګورو چې څنګه. پیزا مې وخوړه، ډېر زیاته مزه یې وکړه او ما ته خپله د هغه پیزا ډېره زیاته مزه راکوي. د سبزي پیزا چې ده زما ډېر زیاته خوښېږي، پکې کیزې او ډېره پکې سبزي. اوس به ځو دوستانو یو سټور ته، پیزې پسې یو ډرینک وی نو ډېره مزه کوي، یا کولا یا پیپسي یا داسې انرژي. نو یو مې انرژي ډرینک راواخیسته. کله چې زه یو 15 کاله 4 کاله مخکې ما بیخي زیاتې خوږې خوړلې، چاکلیټونه ما ډېر زیات خوړل. نو دا چاکلیټ چې دي یو دا یو سنیکر، نو دا به ما ډېر زیات خوړل په یو وخت کې. نو زه پوه شوم چې اوس ماته نقصان راکوي. یو نیم کال دپاره مې بیخي پرېښودل. او سنیکر دا یو های لیول برانډ دی چې ټوله دنیا یې خوښوي. زما ښه زیات خوښ دي ځکه کیمیکل نه لري، صفایي ډېره لري. د نن دپاره دوستانو دا ولاګ انشاءالله تعالی سبا بیا ستاسو سره ځم. که دا ولاګ هم خوښ شوی نو سبسکرایب، لایک او شیر ضرور کړئ چې دا رقم موږ دپاره انرژي او ستاسو هم خوند واخلئ.
نو ان شاء الله بل وخت به ګورو.